ډېر زیات مهم خبرونه. ذبیح الله مجاهد څنګه خطرناکه خبره وکړله؟ څنګه ستره غونډه رابلل کیږي؟ امیر خان متقي څه ویلي دي او د دې ترڅنګ نور مهم خبرونه هم شته. نو ویډیو وګورئ. لومړی دا چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه ډېر ژر یوه ستره غونډه جوړیږي. د افغانستان د اسلامي امارت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ټاکل شوی چې د افغانستان د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت د څرنګوالي په اړه ډېر ژر د هیواد په کچه ستره غونډه راوبلل شي. نوموړي ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان په شته ستونزو او حل لارو باندې خبرې کیږي. هغه وایي د دې غونډې د جوړېدو کړنې ته نشي په ګوته کولی، خو ټاکل شوي چې ډېر ژر جوړه شي او په هغه کې د افغانستان له ګوټ ګوټ د ټولو قومونو استازي ګډون ولري. د نوموړي حکومت یو بل غړي انس حقاني په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ستونزو د حل حکومت د مشرتابه پالیسۍ ده او دې ته تمه لري چې دغه ډول غونډې مثبتې پایلې ولري. او مخکې له دې چې د امیر خان متقي خبر در سره شریک کړم، دا خبر واورئ چې افغان حکومت وایي د ایستل شویو چورلکو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دي. وروسته له هغه چې په افغانستان کې پخوانی حکومت سقوط شو، نو یو شمېر افغان پیلوټانو ځینې چورلکي ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدول چې اوس یې امریکا له ورکولو انکار کړی دی. د نوي حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي هغه کسان چې د افغان پوځ الوتکې یې بهرنیو هیوادونو ته لیږدولي دي خاینین دي او په خبره یې دوی یې د راګرځولو په لټه کې دي. د مجاهد په خبره د امریکا دا کړنه له ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو سره په ټکر کې ده او دوی هڅه کوي چې له دې هیواد سره د دې چورلکو پر راګرځولو خبرې وکړي. د دې وړاندې ځینو هیوادونو د دې الوتکو له ورکولو انکار کړی دی، خو افغان حکومت هم خبرداری ورکړی و چې ژر تر ژره د دغه الوتکې افغان لوري ته وسپارل شي. امریکا بیا د افغان پوځي چورلکې اوکراین ته هم ورکړي دي. او په پای کې هم د امیر خان متقي دا خبر چې افغان حکومت وایي له افغان خاورې هیڅ چاته ګواښ نه جوړیږي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسون سره کتلي دي. په دې لیدنه کې دواړو لورو پر روان وضعیت خبرې کړي دي. نیکلاسون ویلي دي چې دوی له افغانستان خپل ملاتړ او دلته لاړمنو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او تمه لري چې د افغانستان نوی حکومت هم خپلو ژمنو ته متحد پاتې شي. امیر خان متقي هم په دې لیدنه کې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د دایمي امنیت او ثبات لپاره کار کوي او په خبره یې له افغان خاورې له ژمنې سره سم هیڅ هیواد ته ګواښ او خطر نشي جوړېدلی. هغه ویلي دي د حکومت په موده کې یې د امنیت او نورو مسایلو په څیر ښې لاسته راوړنې لرلې دي او تمه لري چې د دایمي ثبات لپاره لا کوټلي ګامونه اوچت کړي. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. زموږ د چینل راتلونکې ویډیوګانې مه هېروئ. تر